بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. دا زموږ فیسبوک پاڼه شینواری سپیکس، یوټیوب شینواری سپیکس، ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. یوټیوب ته درز ورکئ ښه ځکه چې د فیسبوک ریسټریکشنز وي، مګر یوټیوب چې دی ښه بېغمه سلسله ده او څومره چې مې د وسه کېږي هغه دوستان چې په اروپا کې اوسیږي، امریکا کې خاص اوسیږي، نو بس یوټیوب ډیر آسان دی. ښه درس کې کش ورکوي زړه د خلاصه سبسکرایب هر څه دغه کوئ. موږ به تاسو سره کرکټ په اړه خبرې کوو. نړیوال جام دی، کوشش به کوو چې هر ورځ لایو راشو او خپل نظر در سره د هغه لوبو په اړه شریک کړو. لکه نن بنګالیان ډیر کم بد شو او زه ښه دی چې بد شو. 200 میلیونه خلک لري، پاپولیشن لري، بیا ټول غریبانان ډېر سخت خفه کېده. که زما خو دا شاکب الحسن او هغه خلک د افغانستان خلاف یې ډېر زیات دغه کاوه خبرې، نو ځکه زما ښه نه راځي. پرېږده چې راشي چې لږ ورسره مقابله وشي انشاءالله. اولنۍ لوبه خو د سکاټلند او پاپوا نیوګیني په منځ کې وه، هغه دومره مشکل نه و. پاپوا نیوګیني نږدې ورغله خو سکاټلند وګټله. سکاټلند اوس په خپل ګروپ کې په ټاپ کې دی. بنګالیان دویم نمبر عمان دی، دریم بنګالیان دي. که چرته عمان سبا لوبه دغه د سکاټلند نه وګټي نو او بنګلادیش بیا د پاپوا نیوګیني نه باید په ښه رن ریټ سره وګټي چې دغه ته برابر شي. بیا به ټول درې واړه ټیمونه په څلور پوینټونو باندې برابر سي، سره یو ځای شي او دې کې به هغه دوه ټیمونه مخکې ځي چې رن ریټ یې ښي. نو دغه ته بنګلادیش ته سبا لوبه ښه رن ریټ سره هم ګټل پکار دي. نن یې ښه لوبه وګټله، 150 رنزې کړې وې. یو وخت کې سخت حالات خراب وو خو خدای پاک خیر که کینې بنګالیان به د نړیوال جام نه کور ته ډایرکټ تللی. نو 150 رنزې په دې دغه باندې پیچونو باندې ښه ټارګټ دی. ما خو تاسو ته مخکې هم ویلي دي، بار یارته یم چې اولني 8 اورو کې 10 اورو کې باید سپیشل 8 to 10 اور دغه کې باید ښه زړه د خلاصه هیټینګ وکړي، سکور وکړي، هغې نه وروسته بیا گیم ټف کېږي. هماغه شی وشو. عمان داسې ښه سټایل کې روان و مګر بیا اکدم چې دی پورته نه بیا سې ښکته راخوشي شو، بس بیا پورته د تګ نه و. نو بنګالیانو مینوالو ته ډېر ډېر مبارکي. دې میچونو باندې دومره خبرې نه کوو، سبا سریلانکا هم لوبې دي، مګر اصلي لوبو باندې خبرې کوو چې هغه د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ لوبه ده، د پاکستان او سویلي افریقې ترمنځ لوبه ده، د هندوستان او استرالیا ترمنځ لوبه ده او د انګلند او نیوزیلند خو سره خپلو کې ډزیږي. نو اول راځو د افغانستان او د ویسټ انډیز لوبې ته. ګوره موږ مخکې ویلي دي، بار در سره خپل د خوښې 11 کسان هم شیر کړي دي. ټیم کې دا 19 کسان چې هر څنګه دي باید 13 وایي، ځکه موږ د انګلند نه ټاپ خلک نیو، موږ د دغه نه اسټرالیا نه ټاپ نیو، موږ د پاکستان او نورو همداسې هر یو نیوزیلند نه ټاپ نیو چې هغوی 13 کسان مثلا 15 پلس 3 ریزرو آی سی سی ورته همدې دپاره درکړي رالیږي، ته پکې 19 هم رالیږي ځکه سره جوړېدنه. هغه اوس خو چې مار شی کړی دی خپل هغه ماشونو دپاره هر میچ کې تقریبا مخکې خو 3-4 زره اوس 15 ډالر یا زیات میچ فیس دی، هغه پیسې هم دوی غواړي چې واخلي. نو سره به شریکي چې هغه شي نه به یو طرف ته کو. سره د دې باید 11 هغه کسان میدان ته ورخطا کي چې هغه ښه بهترین پلیرانی همدې سکواډ نه. مشکل دا دی چې ته اوس اصغر څنګه کینی، ګلبدین یاره په نوم ګلبدین چې یار ځای کې که نه، هغه بل انجینر چې خدا که چېرته بلډینګ جوړ که او دې ګلبدین خدا که ورته کرکټ جوړ کړي. خو دا ګلبدین صاحب به څنګه کینی، شاهدي مخکې کینولی او د هغه هم واسطه مضبوطه پزلي ده، هغه به هم رانه باسي. دغه شي نه دا ټیم خرابوي. نو زما دې دغه نه هیله ده طلباو نه غواړم چې چا تاسې زنګونه ووایه، څه ضرورت دی. خو د الله ولیانو که نور افغانستان کې سم خلک نشي ټاکلی، دې ځای کې خو یو زنګ وروه چې وروره هغه خلکو ته د استعداد وړ خلکو ته دغه ورکوي، ځای ورکوي په 11 کې. باقي ګوره ټول شموله شی نه منو چې دا لکه پخواني خلک داسې پکې راغونډوئ. هغه کسان سلیکټ کوي چې هغه میچ ګټلو استعداد لري. نو
پرون هم داسې غلط یو خو سلیکشن داسې کړی او بل ګوره ما ورته څه وي خلک یې وایي اوپنرانو چې وکړه اوپنران خو ستا دواړه هم داسې دي شهزاد محمدي اینډ حضرت زازی هغه به خامخا یا به ورته داسې فلاینګ سټارټ درکوي چې شپږ اورو کې به شپېته اویا رنځي او یا به زر اوټ کیږي دواړه دا هم داسې پلیران دي شهزاد محمدي باندې چې کیپینګ وکړي بار فیلډینګ ټایټ نشي کولی خو چې کیپینګ وکړي او بیا چیزینګ یي دویم بیټینګ هغې کې بیا ملا ماتوي ځکه هلته خو ګوره وزن شته د خېټې خو ډېر زیات وزن دا خو د افغانستان کرکټ دوی ته ګپ ښکاري او همدغسې رئیسان د خدای تباه و برباد نه کړي دا خو دوی ته هم ګپ ښکاري چې دغسې کسان سلیکټ کوي مګر چې اوس دی هغه سکواډ کې نو اوپننګ ته که هغه چې زما په نظر کیپینګ په رحمان الله ګربزو کې ځکه ګربز وان ډاون راځي هغه سره لږ ټایمي آیا نو دغه شهزاد محمدي دی اوپننګ ته واچي چې لږ فرش شي ځکه کیپینګ نه وروسته ډېر زیات ستړی نشي کولی نو دا دواړه به همداسې لوبه کوي او باید زما په نظر پرېښودل شي چې زړه د خلاصه لوبو کې څه مشکل نشته د دې وروسته کوم کسان چې دي دا مهم دي اوس که ته وان ډاون زما په نظر باندې رحمان الله ګربز ما مخکې ویلي دي دا د هلته دغه ته خو عثمان غني دغه خو واسطه نشته دی خو به ناست دي په بینچ باندې د شاهدي به لوبوي نو شاهدي ټیسټ ون ډے لپاره ښه پلیر دی T20 په دې پیچونو معلومات پوه شي سبا لوبه کې دی ورولي نمبر 4 نمبر 5 دی پسې محمد نبی خپل راشي ځکه محمد نبی داسې پلیر دی چې هم سنگل ډبل اخیستی شي هم سپینران لوبولی شي او هم بیگ شاټونه والی شي نمبر 6 دی نجیب الله زادران کی اوم نمبر دی راشد خان کی اتم دی کریم جنت کی ځکه کریم جنت صاحب په 14 رنځې په 11 بالونو باندې دا خو بیخي د ځان دپاره لوبه ده یاره تا خو بیخي شرمول راخیستی دی په T10 لیگ کې یو شانتې بالینګ کوي په بل لیگ کې بل شانتې بالینګ کوي خو چې د افغانستان ملي ټیم ته راشي املا مو ماته شي نو پټ و د الله ولینو دا خو پریکټس لوبه ده ښه زړه د خلاصه لوبه وکړئ پریکټس کې در باندې څه پریشر دی چې 11 بالونو باندې 14 رنځې کوئ نو زما په نظر اتمې ور واچوه دغه نه وروسته د راشد خان نم بس پته به ولګي نهم نمبر هماغه مجیب لسم نوین الحق یو لسم صاحب چې دی حمید حسن خو لاړې 2 وره وکړه ماشاءالله انجرډ شو دا نشي ټینګېدی نو بل یو داسې کفاس بالر هغه دې را پیدا کی سکواډ کې زما په خوښې خو فضل حق فاروقي و هغه ریزرو کې اچولی دی هغه هم را پول اوټ کولی شي ځکه چې حمید حسن انجرډ شو نو دته د لیره ور دغه کی او فضل حق فاروقي دی را ان کی دا بخی یا که زیات افغانستان بل کوم داسې الراونډر خو زما په نظر فضل حق فاروقي از بیسټ آپشن لیفټ آرم دی ښه دی دا د افغانستان هغه ټیم دی چې میدان ته ورخطا کې انشاءالله ویسټ انډیز سره به مقابله کوو بعضې خلک یې چې وایي دا تمریناتي لوبې دي دا وایي که وګټې که وبیلې څه پروا نه کوي ګوره دوسته هغه ټیم ته پروا نه کوي چې مثلا هغه انډیا ټیمي د استرالیا ټیمي نیوزیلینډ انګلند پاکستان دغه چې ښه مضبوط ټیمونه دي چې ورته پروا نه کوي زموږ غوندې کمزوري ټیمونو دپاره چې هره لوبه موږ او تاسې ګټو موږ دپاره ښه ده ځکه څومره ته چې ویسټ انډیز په وارم اپ کې بیټ کې یو قسم ته کانفیډنس درکې راځي او هغه کانفیډنس ته مخکې وړې نو کوشش باید وشي چې هره لوبه وګټل شي ته لوبه دې دپاره نه کوې چې بایلې دا خو هېڅ شی نه شو دا خو بیاسې او ښه کار دا دی چې په دې کې دا ته 15 کسانو کې هر څوک چې وغواړي هغه باندې بیټینګ هم کولی شي بالینګ هم کولی شي نو په مجیب الرحمان صاحب ته دې لږ ریسټ ورکړي یا 2 وره دې پرې زیات دې نه کوي سبا لوبه کې نور دغه دې استعمال کړي انشاءالله د افغانستان ټیم ښه دی ګوره ویسټ انډیزیان چې د هغوی هم پته نه لګېږي زموږ نږدې تره زامن مو د زیمبابوې او دغه دي آیرلینډ دا مو لرې تره زامن دي لکه دا سمندر هغه ټاپو په منځ کې پراته دي ډېر لرې دي نو که سبا له چېرته داسې په بله اړخ راپاڅېده خطرناک خلک دي دا هم ګوره سخت ډزېږي بیا چې شپږیزې وال شروع کړي ټولې وهي نو معلومات به ورسره وشي انشاءالله د افغانستان د ټیم په بریا باندې خدای دې پیښ کړي خیر او سبا لوبه چې 9 بجې ده د افغانستان په وخت د ماښام 9:30 بجې نو ګورو به انشاءالله چې څه کېږي بیا به سبا ور باندې خبرې کوو راځو د پاکستان ویسې سویلي افریقا لوبې ته پاکستان ویسټ انډیز یې ښه کلیرلی ووهه اندر ګوره ښه شی دا اوس و چې سویلي افریقا سره چې دوی کومه لوبه ده د پاکستان هغې کې هغوی سره سپینران هم
هغوی سره ښه دي، فاست بالران هم ښه دي. نور کې 150 باندې بالینګ کوي، رباده 145 پلس. نو د پاکستان د پلیرانو ښه پریکټیس ورسره کیږي. زما په نظر باندې ښه به دی چې پاکستان فخر زمان اوپننګ ته واچوي دغه سره د محمد رضوان صاحب سره. که زیات نه زیات حفیظ دغه کوي نو حفیظ دی ون ډاون کی چې مخکې دا کوي. خو زما په نظر چې حفیظ څومره لاندې ښه وي ون ډاون آصف علي کا. خو لس سې هغه یو چا راته وایي کلیر 11 ورته وایي، نو کلیر 11 دا دي ښه د پاکستان. محمد رضوان، فخر زمان اوپننګ، ون ډاون آصف علي، نمبر 4 بابر اعظم، نمبر 5 شعیب مالک، نمبر 6 حفیظ، 7 اماد وسیم، 8 شاداب خان، 9 در سره حسن علي، 10 شاهین شاه افریدی، 11 حارث رؤوف یا محمد وسیم جونیور. استا خوخه غوز ما په نظر حارث رؤوف کلو به پروا نه کوي، دا به ښه آپشن. نو دا د پاکستان هغه 11 سکواډ سو. تا سره اوپنران فخر زمان او رضوان یو داسې بیټر دی چې هغه لانګ هیننګز هم لوبولی شي. فخر زمان سره فری هینډ ولا ورکا چې ورزه پې سم وډزېږه زړه د خلاصه. ون ډاون ورپسې آصف علي روله، هغه هم درته که اکثره بیټسمین دی هی کین پلی unnecessary پریشر دی، فری هینډ ولا ورکا ورته یو ګنه جست ټول ورلډ کپ میچونه به ته کوې. نو چې ون ډاون به زړه د خلاصه لوبه کوه. خامخا آصف علي ورته یو 2 میچونو کې 20 بال 50 رنزې کوي، او خاص که انډیا خلاف یې وکړي دا به یو غټ بوسټي. نو پاکستان چې ګټي باید آوټ اف د باکس یو شی وکړي. نمبر 4 که چرته وکټ دا خطا شو، بابر اعظم از بهترین پلیر دی، هغه بس تا ته دغه کې سټیبیلیټي درکوي. 5 ورسره بیا شعیب مالک هغه راتلی شي، دواړه لوبې کولی شي، هیټینګ هم کولی شي سلو. شپږم در سره حفیظ شو، اووم در سره دغه اماد وسیم، اتم شاداب. نو ستا بیټینګ لاین اپ تم زیات شو. بالینګ کې تا سره 3 آپشن دي، بهترین سپینران، لیفت آرم، لیگ سپین شاداب او آف سپین د حفیظ. که شعیب ملک ضرورت راغی نو شعیب ملک هم استعمالولی شي. نو پاکستان سپین چې څومره راتلونکي وخت چې څومره ټورنمنټ شاته ځي که نه، سپین به ډېر مهم وي. پاکستان دې ځای هم ښه بمبار دی. فاست بالینګ نه حارث رؤوف 150 ټچ کوي، حسن علي 145 ته ځان رسوي، شاهین افریدي. دا خلک هم د پاکستان سلسله ښه ده. سبا لوبه زما په نظر پاکستان فیورټ دی، باید وی ګټي. راځو اوس د هندوستان لوبې ته. هندوستان خپل لوبې کوشش کړی چې هغه ټیمونو سره واچي چې موست لایکلی سیمی فائنل کې به ورسره راځي، او هغه شی کړی. انډیا ورسز اسټرالیا دواړه ښه بهترین ټیمونه دي، او د هندوستان کوم بیټینګ بهترین بیټینګ دی. ګوره آی پی ایل کې لوبه کوي، همدې د دنیا ټاپ بالرانو خلاف لوبه کوي، ینګسټرز دي، ځوانان دي، داسې زړه د خلاصه ځوانان لوبه کوي. په اول بال باندې شپږیزې وهي، کوم فیر فیکټر چې یې هغه در نه وځي، او ته چې کله میدان ته راوځي نو بیا ښه زړه د خلاصه لوبه کوي. دا شی انډیا سره اډوانټیج دی. بالینګ کې ما مخکې هم ویلي دي د انډیا بالینګ مشکلات لري، ځکه هغه به 2 فاست بالران یا بومرا بونیشور ولوبوي، بل ورسره جادیجا او څلورم بالر ورسره ایدر ورون چکرورتی یا ایشوندی، څلور شو. پنځم باید هاردیک پانډیا شي. که دوی شپږم بالر لوبوي نو باید یا ایشان کیشن او په دغه کې یو کس کېنی په ریشب پنټ کې. دغه دینه بغیر د انډیا آپشن نه جوړیږي. دا د انډیا کمزوري ده. هم پنځه بالران دي، هغه پنځم ورسره سي ګډ غوندې دی. نیمچه هاردیک پانډیا ډېر وخت راسي، هغه بالینګ نه دی کړی او بالینګ نه کوي. نو دا یو ښه اډوانټیج دی د پاکستان دپاره چې کله ورسره پاکستان لوبوي نو دې ځل ته پاکستان چانس ما په نظر زیات دی. استرالیا ورسره سبا لوبه ده. که استرالیا ور باندې څونه سکو، انډیا موست لایکلی هغه چیس کوي. انډیا سیکنډ بیټینګ چې راغی دغه ښه دی. نو معلومات پې وشي چې سبا څوک ګټیا پریکټیس گیمونه په دې کې ته زیات څه نشي ویلی. خو زما په نظر باندې انډیا چې ده هغه به دا سبا لوبه ګټي. انډیا او پاکستان دا زما په نظر د ټورنمنټ هغه فیورټ ټیمونه دي. هغې طرف نه ورسره موست لایکلی استرالیا اینډ دغه راځي انګلینډ او ویسټ انډیز. دې کې به 2 کسان راوځي د 3 ټیمونو کې. نو دا زما په نظر باندې د ټورنمنټ هغه ټیمونه دي چې سیمی فائنل ته به ځي.
فاینل موست یو نو ورنو هیڅ پته نه لګي مګر زما په نظر انډیا ورسز پاکستان یو بهترینه لوبه وي ګورو به څنګه چل کېږي بله لوبه د نیوزیلینډ او انګلینډ د خپلو کې یو بل چې هر څوک وهي مونږ یې څه په کیسه کې یو مړه د دواړو لوبې څوک دومره د انګلینډ والا خپله سلسله د ام نار فین آف اټ مچ پوه شوې مخکې د دوی ټیم مخکې ډېر ښه راته خو اوس بس ضرورت نشته دونه ټول ټینس بال والا شاټونه وهي ټول د مخې سم شاټونه وایي زړه د خلاصه بس انداسې ټیم ښه دی چې سره دې دواړو کې خالي لوبه ګوره انټرټینمنټ دپاره ګوره دا پکې سره فکر مه کوه چې څوک یې وګټي څوک یې وبیلي په کیسه کې هم نه د افغانستان لوبه داسې چې هغه لږ مونږ خفه کوي خو بس هغې سره به هم اوس پلیران همداسې کوشش کوي چې موږ او تاسې عادت شو بایلرو سره خو خیر پته به ولګېږي سبا له چې څنګه چل کېږي لوبه کې سبا لوبو په اړه به بیا سبا خبرې کوو او تر هغې پورې ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه یوټیوب ته یو ځل بیا هر څوک اروپا امریکا کې خاص ډیر زیات ریفیوجیز او ټول راغلي هستئ د کرکټ شوقیان هستئ ډز ورکئ کرکټ ته همدا چینل دی سبسکرایب کئ او د مینې محبت خلک راځي د کرکټ والا خلک راځي سیاسي دغه به نه کوئ ګوره زه ستا په کیسه کې هم بیا دغه نه یم چې ډزه میاره چې ستا پیسې راځي او که نه راځي یوټیوب سبسکرایبر زه به دې بلاک کوم همداسې مې ډېر بلاک کړي هم دي پکې بعضې کسان ډېر کم یوټیوب ښه دی لږ فیسبوک یا دغه ډېر زیات و لږ خطرناک غوندې خلک خو بلاک شو تقریبا نو هغه خلک راشي چې د کرکټ شوقیان هستئ مینې محبت والا زه به کوشش وکړم چې یو داسې اپ هم درته هغه زما په دغه کې د چینل کې لایو نیټ ټي وي مې یو دغه اچولی دی اپ سویفټ سټریمز مې م اچولی دی اپ او ریډ باکس ټي وي دا درې تاسې کتی شي دا درې واړه که امریکا کې څوک اوسیږي نو امیزان فایر سټیک ورته په 40-45 ډالره کېږي که اروپا کې هم اوسیږي هلته یې اخیستی شي هغه یو خبریال و وسیم آریان صاحب ار ټي ای سره کار کوی ما په 250 ډالره باندې باکس واخیسته چې لوبه وګورو نو په 250 ډالره یې ما اخلی په 40 روپۍ 45 ډالر باندې امیزان فایر سټیک واخلی هغې کې دا اپونه درې واړه ډاونلوډ کړئ او زړه د خلاصه دومره چینلې پکې دي په ایسټرو باندې کتی شي پی ټي وي سپورټس باندې کتی شي سټار سپورټس باندې کتی شي سکای سپورټس باندې کتی شي ویلو ټي وي باندې کتی شي مړه نو بس مزې کوئ د مفتو کرکټ ګورئ موږ چې څونه د وسه کېږي تاسو سره به کومک کو هیلپ کو هغه درې دغه لایو نیټ ټي وي سویفټ سټریمز او ریډ باکس ټي وي دا مې همدې دپاره ستاسې دپاره اچولي دي چې تاسې مفتو کې ډاونلوډ کړئ خپل امیزان فایر سټیک کې اول په دغه کې ولیکه هغې کې وایس دغه دی وایس باندې کلیک کا چې ډاونلوډر نو هغه خپله ډاونلوډر راځي هغه ډاونلوډ کا پس د هغې نه دا درې واړو اپونو کې زه هم درې واړه ډاونلوډ کا فری دی او که لارې مزې کوئ د مفتو لوبې ګورئ زموږ په خرچه باندې ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه ستاسې رور نجیب الله شینواری د شینواري سپیکس نه په لوی الله مې سپارم خدای په امان السلام علیکم